زمونږ سره چې نن کملا ده موږ به په هغې باندې تاسو ته ډسکرپشن درکوو هغه تیز داړو ویل کېږي د GDPR General Data Protection Regulation خبره دی خو کوم تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې فار ایگزامپل هیکر چې دی که نه هغه اوس د یوکرین نه ولګي او جرمني کې بینک هیک کي یا په هغې باندې اټیک وکړي یوکرین پوه شوې چې هغه دغې هغې ایسټ یورپ ته راځي نو ستاسو به خیال چې د هغې به څه حساب کتاب کېږي هغې باندې به کم مطلب دا دی کم الله به استعمالیږي او کم جوریسټیکشن چې ورته وایي که نه د هغې به کم داسې یو قسم سزا یا داسې یو قسم اکشن به علي چې د هغې هیکرو مطلب دا دی چې هغه راونیسي او پنش کړي ټول نه مخکې خو خیر دا کوېشن د بیا راځم د زموږ سره دی EU member states چې دي دا زما په خیال I don't know 23 که څو دي ډېر شی states دي پوه شوې دا ټوټل کمباین جمع شوي دي او د دې هر یو لا چې دي کوم راغی هغه ټول په یو ځای او دا ټول ملکونه چې کم دي دی په هغې باندې ابایډ کیږي او په هغې باندې عمل کوي او هغه لا چې دا هغه فالو کوي اوس که ځکه ورته یورپ یونین وایي د هغو پیسه هم یو شانتې ده د هغو لاګانې هم یو شانتې دي او په دې کې دې ملکونو کې چې څوک ټریول کوي نو هغه مطلب دا دی چې پاسپورت ته ضرورت نه راځي هغه خپل شناختی کارت بس مطلب دا دی چې هغه دواړو یو ملکونو ته ځي فار ایگزامپل کله که ایران او پاکستان د یو بل سره ممبرشپ وکړو موږ ایران او پاکستان تک بارډر کراس کوو ویزې ته ضرورت نه راځي نه پاسپورت ته بس صرف هغه شناختی کارت په ترو باندې راځو نو خبره اوس دغه کوېشن راځم نو هغې نه مخکې انټرنیشنل ایشوز دا ده که نه چې دی د انفارمیشن چې دی دا نن سبا ډیر زیات په انټرنیټ باندې اوړي او راوړي او ټول انفارمیشن چې نن کم دی هغه دی ډیټا ډیجیټل انفارمیشن دی نو د هغې لپاره اوس دی دا یو قسم لاره کړه GDPR ورته وایي خو د دې نه مخکې یو علاوه DPP ورته وایي هغې ته به هم اوس لاړ شو په هغې باندې به لږ ګپ شپ ولګو خو زما کوېشن دا و چې هیکر د یوکرین نه د جرمني کې بینک هیک کي نو څوک په هغې کې لیګلی وی باندې به څوک هغه رانیسي او هیکر به څوک رانیسي اوس کمپلیکس دا دی اوس فار ایگزامپل که چاینیز دی که هغه سعودي عرب کې مطلب دا دی چې کمپیوټر سیستم ته یا د هغو یو انټرنل سیستم ته اکسس کوي نو هغه ډیره اسانه ده چې هغه د کمپیوټر په ترو باندې وشي د هغو انفارمیشن هغه ایکسپلویټ کولی شي وایس ورسا پوه شوې دواړه سیټ ته خو که فزیکلی هغه ځي نو هغه بیا مطلب دا دی چې د کلچرز ډیفرنسز دی او مطلب ډیر شی کویټ چې ورته کوم وایي که نه مصیبتونه هغه به کې راځي او بل ستاسو په خیال باندې چې اوس اسرائیل چې دی په هغو باندې اټیک وشو ته ایران ته طرفه په سایبر اټیک نو ستاسو څه خیال دی چې دی به د یو بل سره مطلب دا دی چې اګریمنټ وکړي چې دا هیکر راونیسي کېدی شي دغه اسرائیل کړی یا کېدی شي دغه ایران کړی او کېدی شي دا د ګورنمنټ کم ATP چې ورته وایي Advanced Threat Persistent چې دي که نه هغه دي Government State Sponsored Threat Advanced نو دغه threat چې کم Government Sponsor کم ګروپونه چې دي نو دا خو مطلب Government Sponsor دي هغو به څوک جرمانه کوي هغو باندې خو وایلیشن نشي لګېدی نو د دې لپاره داسې کار وکړو د یوروپو چې یاره زموږ خو ډېر شی ملکونه دي زموږ کاروبار چې دی هغه زموږ د یو بل سره شیر دی پوه شوې نو دا ډیټا موږ څنګه داسې بچ کړو چې هغه زموږ دا کم سټیزن چې دي د دې پیدا وکړي نو بیک ان 1995 کې دا یو لا Data Protection Directive DPP دې ته ویل کېږي پته نه لګي دا زما په خیال خو DPD و خو چې سخت DPP ورته وایي I don't know why دا یو علاوه د دې دا لا چې وه دا د Council of Europe COE Convention on Cyber Crime دی مطلب دا دی چې راخکړي وه دا څوک دي دا هغه یو قسم
باډي دا یو قسم ولا څه ته یا یو قسم ورلد به سیګر زموږ ښه پاس کوم نه کسانه کاونسلو کاونسل به هغه رشته کاونسل اپ یورپ زه بیا هم ګرځیدم د دې څه کار وکړو چې کله دې ته پته ولګېده چې یار دا انفارمیشن خو مطلب دا دی انلاین هر ځای ته ځي او زمونږ ډېر شی پاپولیشن دی او زمونږ ډېر شی کریټیکل انفارمیشنز دي په هغې کې هیلث انفارمیشن دي پرسنل انفارمیشنز دي او یو نیم اټ او دا خلکو دا انفارمیشن چې دی دا ابیوز کیږي نو دا لا چې دا دی کاونسل اف یورپ سی او ای کنونشن ان سایبر کرایم دا اولنی یو قسم کاونسل چې دی سټینډرډایز رخکو او دا غي سټینډرډ په ترو باندې مطلب دا چې دغه لا چې و دا رخ شو خو دغه لا یو بیس نو مطلب دا چې ډیر سټریکټ نه و د ډیر لوز لا و دا غوم پرنسپل چې کوم دی دغه اوري نو په دغه سی او ای کې دا کم کاونسل چې په دې کې دن بیا د بل چې دی او ای سی ډي والا دی بیا اپروو کړه دا یو نه او خو د دې لا دا کارو په دې لا کې چې دا یار امپورس کول غونډه کې نه یو قسم لوز لا و یو قسم ابراډ غونډه کې لا او بس دی وی چې دا پلان کې کار به دي کیږي او دغه شانتي کیږي او دغه پرنسپل اوري چې نوټس چې دی دا نوټس او پرپس او کنسنت او سکیورټي ډیسکلوزر او یو قسم لای لیکلی او خدای سه انفورسمنت نو جرمانی نه وي بیک ان 1990 پوه شوي نو چې کله هم بیا موږ بل یو ټایم ته راونوتو هغه ټایم چې و 2016 دغه ډي پی پی او ډیټا پروټیکشن دا لا چې کومه ده دا راوغسته او دای ماډیفای کړه پوه شوې نو دا په 2000 اپریل 14 2016 کې په دې باندې کاروبار شروع شو او په دې باندې ډیبیټ شروع شوې او په هغه کوم ډیر غټه کوي ما خیر تاسو هغه په یوټیوب باندې کته شي خو anyway هغه لا چې هغه امپلیمنٹ شو په 2018 کې مئی 25 2018 کې هغه امپلیمنٹ شو نو دا لا چې کله امپلیمنٹ شو دا لا ډېر زیاته یو قسم سټریکټ لا هغه نوم جنرال ډیټا پروټیکشن ریګولیشن پوه شوي نو د سی ایس ایس پی هغه کې دا نه وایي چې مطلب دا دی ته بس دا راټولګاو په دې جی ډي پی آر باندې ځان په پوهه کنه دا یو قسم سی ایس ایس پی یو قسم اگزام دی چې ته به ځان ته منیجر به شانتي پوهه کې های لیول او داغه په کانسپټ باندې به ځان پوهه کې چې دا جی ډي پی آر چې د دې پیدې سدي او نقصانونه یې سدي او دا ولې لګولې ده پوه شوي نو په دې جی ډي پی آر کې زموږ سره درې کم الیمنټس چې دي هغه دي ډیټا سبجیکټ دا کم کسان چې دي دا کم مطلب دا ریزیډنټ چې دی یو ریزیډنټ چې دی ا پرسن چاته چې دا ډیټا بیلانګي مطلب دا د زه شوم یا تاسو شوي هر څو شو هر یو کس چې په یورپ کې اوسېږي هغه سبجیکټ شو ډیټا سبجیکټ شو بیا ډیټا کنټرولر چې کوم دی هغه ارګنایزیشن شو هر هغه ارګنایزیشن چې هغه د سبجیکټ د خلکو ډیټا کلیکټ کوي پوه شوي نو باغې کې مطلب دا چې فیسبوک هم راځي او باغې کې امازون هم راځي او باغې کې د یورپ چې غټي کمی کمپنیانې دي ماوري اوس نیمه راځي د کمپنیانو خو هغه کمپنیانې شوي پیزا شاپ شو اني کمپنی چې هغه د انفارمیشن سره ډیلینګ کوي بیا ډیټا پروسیسر دی ډیټا پروسیسر هر هغه چې هغه د ارګنایزیشن لپاره هیلپ کوي مطلب دا د قسم یو ایچ آر کمپنی هم کې دی چې هغه د ارګنایزیشن لپاره مطلب دا دی چې پیچکې راغی او دا غوړه لپاره نور دي چې منتلی کم سیلری چې دا هغه مینیج کوي یا دي هر یو بل څه سرویس ته چې هغه مینیج کوي باغې کې د دې سبجیکټ چې کوم دی د خلکو د دې ایو ریزیډنټ چې دي دا هغه پی آی چې دا پرسنل آیډنټیفایر انفارمیشن او پرسنل انفارمیشن چې کوم دي چې د هغه سره ډیلینګ کوي نو هر جی ډي پی آر چې کوم دی دا غي د لا چې دا اوس لکوټي بارتي زما دی ولکوټي خیر منګه سرسری غونه کې باس کوم او جی ډي پی آر یو قسم واحد او سخت لا ده په دنیا کې وایم چې دا غي دویم توین چې کوم دی هغه اوس په کالیفورنیا کې راوته پوه شوې ډیټا پرایویسی اپ کالیفورنیا کا څه ته وایي هغه به بیا وګورو چې هغه ټایم به بکی خو وروسته بیا وکړو چاته اوبه زما په خیال په دې مې کې چې کوم دا سی ایس ایس پی اپډیټ کیږي مې 19 دی کوم 20 دی په هغه کې بعد
کیلیفورنیا غلا چی او بکی د چې په جی ډي پی آر باندې تاسو پوه شوئ نو په کیلیفورنیا په هغې بیا پوهېږئ دغه شانتې یو شی سیستم یې دی څنګه چې کیلیفورنیا ریزیډنټ هر ځای کې د هغو به ډیټا چې ده هغه مطلب رائټ شي دا کسو نو ډیټا مطلب سو د سبجیکټ ډیټا څه شی دی د سبجیکټ ډیټا ورګه چې راتن نه کوم دی ته دلته ما ودی کې یو د نور کړی دی personal data is in دا ډیفینیشن د خیر ډیفینیشن یې ریډ کړئ زه به ته پښتو کې ووایم چې په دې پرسنل ډیټا هر هغه ډیټا ده چې په هغه ستاسو پرایویټي که پروفیشنلی او که پبلک لایف سره او په هغې کې راځي نوم ایډرس آی ډي نمبر شو د ویب سایټ ډیټا شوه لوکیشن شو آی پی ایډرس او د هغې کوم کوکیز چې په هیسټري کې پراته دي د هغې سره بیا راځي هیلث شو د هیلث سره جنریک ډیټا چې کوم ده مطلب دا دی چې ډي ان اے د هغې نور کوم ټیسټونه چې دي بایومیټرکس کم ډیټا چې دا ځان د حد نه سیوا امپورټنت ده ځکه چې کله تاسو هم هغه کم ځای کې خپله ګوته سکین کوئ هغه په کوډو په ترو باندې پرته او که دا ستاسو نه چا هیک کړه نو مطلب دا دی چې ډېر داسې ځایونه چې په هغې کې بایومیټرکس تاسو خپل سیو کړي نو هغې مطلب دا کمپرومایز کیږي ریشل او ایتنیک ډیټا چې کومه ده مطلب تاسو ته کم ځای نه راغلي او کنه ته کم ځای راغلی کم کلی نه راغلی کلچر مطلب په باره کې د ریلیجن په مطلب کې باره کې ستاسو پولیټیکل اوپینین چې کوم دي هغه ډیټا شوه او سیکشوال اورینټیشن مطلب دا دی چې ستاسو جنډر څه دی او اے بي سی پوه شوې نو دا ټول په دې جی ډي پی آر کې مطلب دا دی چې راځي او جی ډي پی آر ډېره یو سخته ترین لا ده چې جی ډي پی آر کې دا کار دی چې د خلکو د دې سبجیکټ لپاره ډېرې پیدې بدې کې راغلي دي او د سبجیکټ لپاره څه پیدې بدې کې راغلي دي د هغې کې کی کم دغه چې دي دا پروویژن چې د جی ډي پی آر کم دي نو هغه دي کنسنټ دا دی چې مطلب دا دی د دې دا ډیټا کنټرول چې کوم دی دا ارګنایزیشن دی به ښه باقاعده د دې سبجیکټ نه اجازت غواړي چې موږ ستاسو ډیټا چې ده دا په دې ځای کې موږ ایښودې ده او ښه باقاعده دا سبجیکټ چې دی دی هم ریکویسټ کولی شي چې زما ډیټا دې ما ته ووایي او دا ارګنایزیشن چې دی به ورته ښه وایي چې ستاسو ډیټا زموږ سره پرته ده او د دې پرپس دا دی او په دومره عمر کې او په دومره ټایم کې به دا ختمیږي او موږ سره به موږ شیر کړي د دې پلانکي سره ده او د هغې ولې موږ شیر کړي ده مطلب دا دی چې کله ټول فریډم دی یو سبجیکټ له ورکوي او دې سبجیکټ ته وایي چې ستا ډیټا چې دا هغه لوز نشي او دا سبجیکټ چې دی مطلب دا دی چې بل پروویژن نزي رائټ ټو بی انفورم کوي چې ستا دا ډیټا چې دی دا په کم سیټ باندې ځي چېرته ځي او د هغې سره خلک څه کوي نو انفورم کوي پوه شوې نو بیا د هغې په ترو باندې سبجیکټ چې کوم دی هغه بیا ترو دا دی چې رائټ ټو ریسټریکټ پروسیسینګ مطلب دا دی چې سبجیکټ چې دی هغه ویلی شي چې نه دا پلانکی ډیټا چې ده دا به تاسو زما د دې بل تاسو اوس دا یو ارګنایزیشن چې دی فیسبوک دی فیسبوک ته ویلی شي چې فیسبوک ته زموږ دا ډیټا به اوس ته د امازان سره نه شیر کړي ختم پوه شوې نو رائټ ریسټریکشن نو هغه بیا هغه امازان چې فیسبوک چې دی د نیکام بیا نشي شیر کولی که دی شیر کوي نو په دې کې بیا جرمانې راځي او جرمانې به لږ ساعت کې موږ اوس تاسو زه ووایم صحیح په تیزه خبرې کوم ټوخی را باندې راغی ځینې وایي کمپلین کوي اواز صحیح نه راځي ما خو کوشش وکړو خیر خو بل ګورم یې که نه چې دا څه مصیبت دی یاره دا خو مطلب زه دا جیب را استعمالوم ډېر د ټاپ مایکروفون دی خو خیر بیا راته ووایي آنیسټلی راته بیا هم ووایي میسج راته وکړئ چې اواز صحیح و که نه و چې زه بیا مطلب دا دی بل راوټ استعمال کوم اوس خو ما یو قسم د ګوډي سیټینګ کې ګوتې والې دي خو بیا راته ووایي نو موږ وکم ځای کې موږ په ریسټریکټ پروسیسینګ کې وو بیا د هغې نه بل یو پروویژن چې کوم دی د جی ډي پی آر دا کی پروویژن چې دی هغه دی رائټ ټو بی فورګټن اوري ډیټا سبجیکټ چې دی د هغه دا ویلی شي دا کم کس چې دی ریزیډنټ چې د ای یو دی ښه باقاعده ویلی شي فیسبوک ته چې یاره زما زه خو نور ستاسو سروس نه استعمالوم زما بس دی او زما دا ټوله ډیټا چې ده دا ختم نو فیسبوک په بیا لګي دا ټوله ډیټا او هیستري چې د دې کم کس ته دا به ختموي دا به لرې کوي پوه شوې که دا یې لر نه کړه او سبا ورځې بیا مطلب دا دی چې دا وموندی شوه د هغې لپاره بیا ښه باقاعده د سبجیکټ چې کوم دی مطلب دا سړی زه سبجیکټ ځکه یم چې دا کم ریزیډنټ چې دی پوه شوې چې اسانې راته وکړي دا سبجیکټ او دا یو سی ایس ایس پي کی مطلب وړ هم دی او خیر خو موسټلی هغه داسې دا سبجیکټ مبجیکټ نه استعمالوي موسټلی هغه داسې وړ استعمالوي چې هغه
تاسو به یو قسم سینریو درکې هغې به تاسو په سبجیکټ او په ډیټا کنټرول او ډیټا پروسیسر کې ځان پوهه کوئ چې د دې دا څه غواړي او څه نه وایي. نو forgotten من کوم څه forgotten ها نو په دغه کې مطلب دا دا کم کس چې دی به د فیسبوک ته وایي چې بای زما هر شی ډیلیټ کا او بس ختم، او فیسبوک بیا نه نشي کولای که هغه نه وکړه د خب باقاعده لیګلی کمپلاینټ چې دی هغه داخلولای شي، کورټ ته پیم تلی شي، او دې ته ان جی او نور ارګنایزیشن دی هغه خب باقاعده هایر کولای شي. دا غیر لپاره یو دی ولا جی ډی پی آر چې کوم دی نو دا او څه شي دی ورګه اوس په اوله کې موږ ویلو یو منټ او ای سی ډي کنه، او ای سی ډي چې دی هغه سټینډینګ فور څه دی اکنامک کارپوریشن ان ډیولپمنٹ. دا ګایډلاین چې راخکړي دي دی سره خه باقاعده باډي دا هغه باډي باندې مطلب دا د یو ډپارټمنټ دی، باقي ډپارټمنټ کې خه باقاعده کمپلین کولای شي، هغه خو ګوري هغه سره بیا اډیټر دی ایوالویشن وکړي چې یاره دا واقعي دروغ وایي که رښتیا وایي، د هغې په ترو باندې بیا مطلب دا دی چې پینالایز کوي د کمپنی. اوس د ډیټا بریچ مسله شوه، مطلب دا دی چې ډیټا اوس یو کمپنۍ نیولې د ځان سره، مطلب فیسبوک شو، زما زه اوس د ای یو ریزیډنټ یم، زه خو نه یم د ای یو ریزیډنټ، خو اگزامپل درکوم زه خو په یو اس کې یم، خو د ای یو ریزیډنټ یم او یاره زه اوس هلته زما ډیره چې ده په فیسبوک کې د زما ډېر ښه انفارمیشن په هغې کې دي، د کوم کې یم څه زما خوښ دي، څه مطلب دا دی چې کوم پټوان ما شیر کړي دي، کوم ځایونو ته تللی یم، هغه نه ډېر کریټیکل انفارمیشنز په هغې کې، نو هغه ټول چې دي هغه اوس نن فیسبوک هیک شو، هغه بریچ شو، پوه شوې. نو چې څنګه هغه بریچ شو نو یاره دا خو اوپس څه کې الټه روان دی، دا ګړۍ چې ده که نه د لپاسه دا مطلب دا دی چې دا 72 hours دی. ښه ټلی دې سي ورانه راغلی، ټلی ورته وایي که څه دی رینګ ټون ورته وایي. نو اوس چې کله هم بریچ شو نو کمپنیان چې دي هغه به باقاعده within 72 hours کې به هغه چې دی هغه به وینا کوي چې زمونږ کمپنی چې ده هغه بریچ شوه، نوټیفیکیشن به ورکوي. اوس 72 hours کې دننه بیا په بریچ کې دوه قسمه دي، یو قسم چې دی ډسکلوز دی، بل بریچ دی. مطلب بریچ کوز انکریپټډ ډیټا بریچ شوه، هغه ډیټا خو ډسکلوز نشوه که نه، خو صرف بریچ شوه، نو هغه بیا انویسټیګیشن بیا کوي، خو د هغې د 72 hours چې دا نوټیفیکیشن دی دا به ورکوي نو میره واټ، او د هغې نه بعد به بیا چې نور انویسټیګیشن راځي او هغه بیا وروسته نورې خبرې دي چې دا بریچ څنګه شوی و، ډسکلوز څومره ډیټا ډسکلوز شوي ده او که نه ده او که نه. نو په دغې دا بولټ پوینټ ما به کې بیا لیکلی دي چې مطلب دا دی انډیویژوال هیو اکسس ټو دیر اون ډیټا که نه، مطلب دا دی چې هغه انډیویژوال چې څوک دی هغه به ښه باقاعده اکسس وي خپلې ډیټا ته، او دا یو سنټرلایز یې راښکړی دی اتورټي غونډه کې، دا په د ای یو ممبر سټیټ چې کوم دي دا یو اتورټي راښکړی دی، نو ټول سټیټونه چې کوم دي ما چې اوس تاسو ته وښودل دلته پوه شوې، دا ټول په دې باندې ابایډ کېږي او دا فالو کوي. نو په دې هر یو ملک کې په دې یورپ کې نه ټول یورپ خو په دې ای یو ممبر سټیټ چې کوم دي په دې کې چې هر هغه کمپنی ده چې هغه ډیلینګ کوي، اوس باید دغه ته وتی دی د انګلینډ یا خوا د دې خوا شوی دی پوه شوې، د بټو ما راغسې انټرنیټ نه زوړ دی لګوټي، دا به ښه باقاعده چې دی په دې لا باندې ابایډ کېږي، دې باندې به مطلب دا دی چې ښه عمل کوي. اوس پکې راځي لاندې اوس دلته دا ما ورکړی دی پوه شوې. ان ایډیشن که فار ایگزامپل زه اوس په یورپ کې اوسېږم او زه شوم 18 years old یا 17 years old او زه مطلب دا دی چې ویم بس دی یاره زه خو نور په دې فیسبوک کې زه نور څه نه کوم، نو زه دا هم ویلی شم چې د 16 years old نه مخکې چې زما کومه ډیټا وه هغه دې هم ډیلیټ شي او اوس دا دې هم ډیلیټ شي، کومه پاورفل ده پوه شوې. اجازت ورکوي سبجیکټ دا کسانو له ریزیډنټ دا اجازت ورکوي چې دا ډیټا چې دا هغه اني ټایم چې دا هغه وتی شي. ښه نو اوس که په دې هر څه باندې عمل ونه شو، نو چې عمل ونه شو نو بیا د هغې جرمانه څومره ده، بس په موږ دلته رانږدې کوم، هغه چې د 20 million euro پر
تکال پوه شوې په کال کې به کمپنی چې دا هغه به 20 میلیون یورو هغه جرمانه کیږي او یا 4% ته هغه انول کم ورلد وایډ ټرن اوور چې دی کنه نه هغه پیسې به ورکوي. اوس فار ایگزامپل ګوګل شو ګوګل په دنیا کې څومره ځایونو کې د هغه پیسونه دي او څومره غټه کمپنی ده ډیره زیاته غټه ده پوه شوې نو هغه ته 20 میلیون ډالر ارزان نزي او کدا 4% 20 میلیون ځکه چې 4% چې دی کنه چې هغه صحیح حساب وکړي نو شانهایز بوک کې و چې 4 بلین پورې راځي تقریبا پوه شوې نو 4 بلین چې دی هغه خو ډېر دی خو دا 20 میلیون تلا اسانه راځي او ګوګل خو ډېر زیات جرمانه شي او د دې ورځو کې چې ما خل چې ډېر پیسې ورکړي دي ما 500 میلیون دی او که بلین دی که 4 بلین او که څومره پیسې دی ورکړي خو چل شي دی خپل باندې ریسرچ وکړي نو دا بیا جرمانی دي او دا جرمانی چې دي خب باقاعده لکه سټریک لاس په دې باندې فالو کیږي او دا ایو ممبر سټیټ چې دي اخوا دی خوانه کوي پیسو بس یو غره خلک ډیر ګرځي او نو مطلب دا دی چې دا خپکار کمپنۍ دا پکار دی چې دې غور وکړي کنه ځان به خراب کړي وس دلته یو دا میپ ما سی وخت کړي کارټون شونه کې میپ دی وس د دې یورپ نه دا کس وس ها کوېشن دا دی چې څوک کومه کمپنۍ ته جی ډي پی آر نه لاندې راتلی شي ایون که کمپنۍ چې د کنه هغه په امریکا کې ده یا پاکستان کې ده یا افغانستان کې ده هر ملک کې ده خو هغه تاغه کسٹمر چې دی هغه ته یورپ دی نو هغه جی ډي پی آر کمپلاینس ته راتلی شي نو هغه به ځان کمپلاینس کوي کنه زبردست جرمانه ولا به ورکوي کوي نیول وس که کس چې دی هغه په یورپ کې دی هغه کریډټ کارت استعمال کو او پیزې ته ویب سټ لاګین وکړو په امریکا کې یو سټیټ امریکا کې پوه شوې ټیکساس وته وای او دا فیزا آرډر کړه د دې نه خپل مرګري ته سند کوي په امریکا کې دنه خو دا انفارمیشن چې دا ډیټا چې دا د استعمال شو د یورو کسو نو الټیمیټلی مطلب دا دی چې کوم انفارمیشن چې یو شو د آرډر لپاره هغه د یورپ کستی خو پیزا چې چاته میلاو شو خوري چې څوک نه خو امریکن دي دغه پیزا چې د دام د جی ډي پی آر کمپلاینس کې راتلی شي نو وس په تاسو وایي چې یاره دا خو مطلب دا پیزا خو ډېره کچ یو قسم کچ سټور دی پوه شوې نو څنګه به دومره دی دا کمپیوټر ته لاګین کېږم د دې به وایي چې دا څنګه یاره دا پیزا خو مطلب دا کمپلاینس خو ډېر شي ګرانې که نه نو د هغې په ترو باندې بیا تھرډ پارټي سروس میلاویږي پیپل شو نورې غټې کمپنیانې شوې که نه پیمنټ ایز ا سروس هغه پرووایډ کوي او هغه پیمنټ ایز ا سروس دا دی چې هغه ستا ټول ټرانزیکشن د پیمنټ چې دی هغه والي او تاسو ته بس صرف یو رسید وښیي او هغه پیمنټ هغه حساب کتاب چې دی هغه په خپله وکړي نو هغه کمپني چې ده هغه پیمنټ هغه چې د پیپل شو یا پیمنټ ایز ا سروس دغه کمپنی ته جی ډي پی آر سره کمپلاینټ ده نو د هغې په ترو باندې خو هغه بیا د خلکو د پیزې نه یو تقریبا چې 10% هغه پیمنټ نه چې دی هغه بله کمپنۍ والي او مطلب $10 دی نو په $10 کې اوس په وایم چې $2 چې دی هغه کمپنۍ والي او $8 چې دی دا دی هغه ته پاتې شي د پیزې والا ته نو دغه $2 چې دی د کمپنۍ د پیمنټ ایز ا سروس واغستل نو هغه ته دا پیداولی هغه مطلب دا دی چې د جی ډي پی آر د دې پروټیکشن وکړو او خپل سروس استعمال کو نو دا اسی سمری کې تاسو بیا وایي چې د سیټ ډرای ټاکینګ کوي اوري نو په سمری کې مطلب دا دی چې هر یو کس او هر یو بزنس چې هغه د ایو ممبر سټیټ د ریزیډنټ سره ډیلینګ کوي او د هغو د انفارمیشن سره ډیلینګ کوي دغه کمپنۍ الټیمیټلی ریسپانسیبل ده پوه شوئ الټیمیټلی ریسپانسیبل نو د هغې لپاره به ښه باقاعده دغه کمپنۍ چې ده هغه به ښه باقاعده سټپس علي او په هغې سټپس په ترو باندې به هغه کار کوي که وایي نه کړه نو بیا به دا جرمانه کیږي او یورپ ولې د ایو ولې جی ډي پی آر دومره سخته راوسته دا چې وزره دی نه 100% څنګه وزیارم حق دی اوس دغه ګاونمنټ ولا پاسه پوه شوې د ګاونمنټ نه په دې منځ کې چې دا کم تھریټ ویکټرز دي ان شاء الله موږ چې ورو خبرې کوو دا به تاسو بیا میک سنس کیږي موږ تاسو ما ویلو چې زه به د لاګانو نه مخکې شروع کوم چې لاګانې څه دي که نه ځکه چې بیا به زه ریپیر کېږم په مخه لاګانو ته نو چې تاسو کوس دا ویډیو
لاګانو دا مس کړنه بیا چې کله ویکټر ته تھریټ ویکټر څوک راشي نو بیا موست لایکلی به زما فوکس یا به لاګانو سره یا به دې سره ریلیټډ کوم نه بیا کنفیوز یا د څه خبرې کوي نو انفارمیشن چې دی هغه په دې ترو باندې موو کیږي پوه شئ موبایل ډیوایسز دي نیټورکس دي یوزرز دي ایمیلز دي ویب اپلیکیشنز دي ریموټ اکسس دي او دا چې دی دا سٹور شي به کوم ځای کې دی ورګه ته یعنی دا ایدی دا په امازون ساس کې استعمالیږي اس کې استعمالیږي پاس کې استعمالیږي یو نیم اٹ کلاود چې ته کوم وایي کنه نو کلاود نو دا انفارمیشن مطلب دا دی چې د گورنمنت دا لاز ریګولیشن ولګول ته دې لپاره ولګول چې منګه کم ارګنایزیشن چې څوک دی چې دی مطلب دا دی د دې ډیټا ښه باقاعده ټیک کیر وکړي او سیف ګارډ یې وکړي پوه شوې هغه ټیکنیکل شو او ورګه د مالته اخیر هغه ورکړی و فزیکل سکیورټي اډمنسټریټیو سکیورټي او ټیکنیکل سکیورټي ښه باقاعده په هغې باندې فالو شي او د هغې مطلب دا دی د ډیټا چې کومه ده دا ټوله سیف ګارډ شي نو اوس مطلب دا دی چې دا زمونږ سره وه جی ډي پی آر که ستاسو نور څه کنفیوژن وي مطلب دا دی پلیز ریسرچ وکړئ زه کوشش کوم چې دا ویډیو څومره لږ لنډه راغېږي اوس هم بیا 27-28 منټس ورسېده کوشش کوم چې څومره لنډه وي ځکه چې بیا اوږدېږي بیا مزه نه کوي تاسو پوه شئ بل زه زمونږ په ویب سایټ کې به زه دا چې اپلوډ کړم ویډیوز کورسز نه لاندې بیا به ارګنایزیشن فریم ورک چې کوم دی نو د دې مطلب دا دی چې ما دا ویډیو ورکړی هغې سره به زه لینکونه ټول ورکړم نو تاسو ډاونلوډ کولی شئ د دې جي ډي پي آر کوم ډاکومنټس چې دي او کم څه نمونه سپلیمنټ ډاکومنټ چې دي که نه CISP او هر شی ریلیټډ چې هغې کې تاسو هلته کتی شئ ډاونلوډ کولی شئ نو دا یو فریم ورک دی مطلب دا د جی ډي پی آر یو فریم ورک راخکړی لا ده او په دې فریم ورک سایبر سیکیورټي فریم ورک کې مطلب دا دی چې ته یورپ یونین کوم ریزیډنټ چې دي د هغو د پروټیکشن لپاره یې دا راخکړې ده